نو د شوکت یوسفزۍ نه خو زموږ اول دا تمه ده چې انشاءالله الله نه امید کوو که دی په دې باندې کار وکړي او وغواړي دا چې لکه زه د شانګلې نه بلکې د کولې د لیبر چې کوم دی د کول ماینز کوم لیبر دي د هغې د اوچتولو دپاره کار وکړي نو لرې خبره به نه وي انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به د کولې لیبر ته بنیادي حقونه چې دي هغه به میلاو شي خو که د زړه نه پرې کار وکړی شي لکه مثلا مونږ ته د رهایش کوم دی دا خو چت د هر سړي ضرورت دی نو هغې کې که دی وغواړي په قانون عمل وکړي نو مونږ ته به د قانونیانو خبره هم وشي ځکه ځمکه دلته دوی سره په شته په نوشهره کې هم شته په پېښور کې په متنور کې ورسره هم ځمکه شته دی نو په دې دوی په قانونیان یې جوړولی شي او دا د هغه زوړ وخت د چت چې کوم دغه و د حکومت چې یاره غریب سړي ته دې کور میلاو شي د کور ارمان دې پوره شي نو هغه هم دی کولی شي د تعلیم په حوالې سره چې دی کوم دغه دي نو هغه سکالرشپې دي یا د هغې لپاره کوم سکولونه دي نو په هغې باندې هم دی کار کولی شي هغه په ګراونډ مونږ سره زمونږ په صوبه کې نشته دی نو که شوکت صاحب وغواړي ډېر زر په دې باندې دی کار شروع کولی شي او زموږ هم دا امید دی چې دا به دی وکړي بلکل چې داسې دغه پکې مخې ته راشي چې هغه په دا شی د زړه نه کول غواړي نو امید دی چې دا خو ډېر زر تر زره به حل شي بل دې کې لکه څه د نوي قانون سازۍ د ضرورت هم نشته دی زوړ موجوده قانون چې کوم زوړ قانون دی هغه د دې لپاره کافي دی او په هغې کې چې کومه د لیبر دپاره مراعات دي هغه چې میلاو شي نو هم امید دی چې دا ستونزې به زموږ ډېر زر تر زره حل شي او د لیبر بچی امید دی چې هغه به لیبر نه وي په مستقبل کې به هغه هم د دې ملک لکه څنګه چې دا نور انجینیرز دي یا دغه دي ټیکنیکل خلک دی هم دغه شانې د کولې د لیبر بچی به هم بیا ټیکنیکل وي او امید لرو چې دا د کویلې صنعت به هغه د دې نه په ښه طریقه مخکې بوځي زموږ دا امید دی انشاءالله یاره د سرکار په کاغذ کې چې کوم دي نو هغه خو تقریبا نشته دی کم دی ډېر زیاته خو بیا هم اوس چې کوم دغه دي نو لکه فرسټ ایډ شو یا د هوایانو سیسټم شو دا اوس برابر شوی دی کافي حده پورې په دې کار شوی دی او امید دی چې د لږ نور کار هم ضرورت دی چې هغه وشي نو انشاءالله چې هغه مقدار ته به ورسي خو لا موجوده هغه مقدار ته نه دي رسېدلي کمي خامیان یې پکې شته دی نو انشاءالله چې فرض شناس افسران راشي او د رشوت نه ډډه وکړي او کوم کار چې قانوني دی هغه قانوني کړي نو امید دی چې دا هم د کوم پاتې کار چې دی په لږ وخت کې به سرته ورسي که نه دي نو دا نو ورکرانو دا هم دا پیغام ورکوو چې لکه ورکر باندې خو داسې غټه ذمهواري نشته د مین لکه د غیر قانوني یا د چلولو انسپکټر او حکومتي وخت ذمهواري د دې نه علاوه چې کوم لیبر ته موږ دا پیغام ورکوو چې تاسو کار کوئ نو خپل آس پاس ځای ګورئ چت چې کوم د هغې طریقه ده هغې معاینه کوئ که داسې د خطرې څه ځای تاسو ووینئ نو هغه فورا تاسو خپل متعلقه منیجر ته اطلاع کوئ او د هغه ځای نه ځان په حفاظت راوباسئ رسک په نه اخلئ ځکه دا ټول کار چې دی دا زموږ نه په رسک کې او په تادۍ کې خرابېږي چېرته چې هم ورکر ته زموږ دا هغه دی چې د خطرې ځای وویني نو فورا دي هغه په خپله هم د هغه ځای نه راوځي او نور خپل ملګري ورسره چې کوم په شفټ کې کار کوي هغه دې هم د هغه ځای نه راوباسي او د هغې اطلاع دې منیجر له ورکوي چې هغه بیا د هغه کله کلیر کړي او د هغه ووایي چې دې کې خطره نشته نو د هغې نه باید دې بیا هغه ځای ته ځي نیک محمد شهید په حوالې سره زه د حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې د نیک محمد شهید لا اوسه پورې لا په مین کې دنده پروت دی او د هغې ریکوري نه ده شوې نو حکومت ته خو موږ دا ویو چې لکه نګران کمیټي لګیا ده خو هغې سره د بل چا مرسته نشته او کمیټي هم د شانګلې کسان دي چې هغه په خپلو پیسو باندې دغه کار کوي روان دي او کار کېږي خو حکومت نه زموږ دا مطالبه ده چې لکه دغه نیک محمد شهید ته هم د شهید پیکیج ورکړی شي ځکه ده د 3-4 کسانو ژوند بچ کړی دی او په خپله شهید شوی دی لکه څرنګه چې زموږ په شانګله کې د نورو شهداو یا د پولیسو شهداو یا دا اوس کومه د چکیسر دغه چې د هغه شهدا پیکیج چې هغه ته میلاو شوی دی همدغه رنګې پیکیج دی نیک محمد شهید ته میلاو شي او د هغه د بچو د تعلیم ذمهواري دي حکومت په خپل سر والي ځکه چې د هغه په دغه کې دومره دغه نشته چې هغه په خپلو بچو د هغه یا ورواره یا تره دغه وکړي نو حکومت د بچو د تعلیم ذمه په سر واخلي
درګي یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام اعلی تعلیم یافته ټیچینګ سټاف قرآن او دینی تعلیم او تربیت خصوصي انتظام د نرسری نه تر 9م کلاس پورې داخلي شروع دي. هیله پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی. رابطہ نمبر 0334 844 78 28.